هادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یاست. د جمعې سهار دی، شهیدانو چوک دی، ټول ته معلوم دی، نو تعریف ته ضرورت نه لري. نن جمعه ده، د خیر سره نو خبره مې دا کوله چې ټول ملګري سره یو ځای کېږو، د ګریشو خواته ځو. نو ټول ملګري د فلمو مارکیټ سره یو ځای شوي دي، سره راټول دي. ما او یونس صمیمي هم ځو، نو د کیمرې وشاته یونس صمیمي دی. میده ځو، د هغه ځای څه پلان نیسو، بیا در ګریشو پورې په ګریش کې منظره، میله، مایان خوړل، بیرته راتګ، همداسې په لاره کې زمزمې، بانډار، دا ټول به تاسو په دغه ویلاګ کې ووینئ. نو که درمنو لیدونکو تاسو زموږ سره واوسئ، دا د ځو د فلمو مارکیټ خواته، بیا د هغه ځای څخه د ګریشو خواته روانېږو. پلان جوړ دی، نو بره ځو د خیره. او یاره مو نوي ډېر ټیټ یخ دی، دا اوس ما غوږونه داسې یخ دی. درته ما ویل ما بیخي یخ دی. صمیمي بیا نوی کوټ رانیولی دی، برابر ته وایي یخ کمه دی. نو ظالما که تا خو نوی کوټ رانیولی دی، نو په دا خاطر ستا یخ نه کېږي. خیر نو خو ما کوټ هم ښه دی، نوی دی، خو بیا موږ ځینې خلک داسې داسې کمزوري شوي. ګوره دا د نوي سړک چوک دی، یعنې نایاول چوک دی. تر هرات بازار راووتو، اوس نو دا د نوي سړک بس نو فلمو مارکیټ لږ لاره پاته ده. هغه فلمو مارکیټ دی. قدرمنو دوستانو، موټر دا دی راغلی دی، کشتر دی، نو غټ کشتر مو راغوښتی دی چې ملګري سره ډېری یو، تقریبا شاوخوا د هغه 17 کسه لا 20 کسه یو. دا دی یاران ولاړ دي. السلام علیکم. خدای مو راولي. سلام احمد کاکو دی، الله راولي. خیر او خیرات، صحت مو ښه دی. اجازه مجان الله دې راولي چې بیا برابر دي. خیر او خیرات جوړ روزه ګلدار راځي بیا راوړو. خیر او خیرات، خیر الله دې مو پاره. تاسو باندې په هیڅ کې دې نسبت. پروګرام شروع دی د خیر سره. سلام کوو، الله مو راپېژندي لره، خوشحاله اوسئ ټوله مینهوال. نن دوستانو جمعې مبارکه ورځ د سهار دی، او د خیر سره زموږ مشر اجوفا صاحب د کندهار ټول هغه کوم مسلین چې دي، د ده په زړه چې دي، ټول یې بس مېلمانه کړي یو. زه د خیر سره د ګریش میله راکوي. نو دغه پروګرام به تاسو تر پایه پورې زموږ سره وګورئ. دا ستا د چینل نوم څه دی؟ هادي میډیا چینل. هادي میډیا چینل. دغه درسره هادي میډیا عادل ونه وای یا هادي هادي نه هادي میډیا چینل یوټیوب. نو دوستانو تاسو دا رقم در سره سبسکرایب کړئ، او د خیر سره هم خپل واخلئ، او دغه تاسو ملګري دوستانو په ټوله تاسو تعقیب کړئ. مننه. کور ودان دا کاشتر دی دوستان. خدا دې راځئ زما دا مېلمانه راځه پیراغه راځه دا اجرا ولا سفر رمچو. خير خير. اوه نبي حسن جوړ په خیر صحت مو شه. اجو پاسه بلا اجرا ولا صحت مو شه. جوړو خير خير. السلام عليكم. مخکې کانی مونږ ولید دي دا دقیقه. راځي ملګری اجي حبيب زي سي مبارک ته صحت مو شه. جوړو خير خيرات. خدای مراوله جوړ په خیر. اجو صام مبارک شه. خیر خيرات، صحت مو شه. جوړو خیر خيرات. دا دروازه بنده که یخ دی یار، ساخو یخ. دا یو تاریخي سفر دی. تاسو به ټول دا چینل تعقیبوئ، او ټول به لایکونه او سبسکرایبونه ورکوئ، کمنټونه به ورکوئ، او دا میډیا زموږ خپله ده، سپورټوئ به دوستانو. اوس یې که نه وي په زور یې در باندې سپورټ. یا د زور خبره لا نه ده. بیا نو ته در دوی ته کړی نو دا دی در ونې سفیر هغه شکر دی. میده به د ځینو خلکو ځای مجلس به کوو. حاجي صاحب محترمه، الله دې درسره راضي سي. ښه دغه شوانې سلکشنې دا دورې کې شوانې سلکشنې
نو د خیر سره چې پیر هغه د خیر سره پیر هغه چې بیا دی په مشتس کې هغه هنرمند دي چې ښه ښایسته غږ الله تعالی ورکړی دي ښه غږ ورکړی دي چې کله دی موږ ترنم کوي یا هم مثلا نعت شریف وایي واقعا موږ داسې ځینې خلکو پر اصطلاح په یو ټال کې وزنګېږو بیخي داسې یو چې بیخي په بله دنیا کې ګرځو خدای دې مو ستاسې د مینې سره نه بېبرخې کړي حاجي صاحب بس خدای دې ستاسې غم نه راکړي په ته سره موږ دغه یو الله دې ژوندی لره بیا نو د خیر سره ته به نو موږ ته د خیر سره په لاره کې به ښایستې زمزمې به موږ ته زده کوي او حاجي وفا صاحب حاجي وفا صاحب بختور سړی دا سړی چې بغل ته ناست یو نعت او دغسې یو زمزمه او د غیره ته وکړله د ځان سه بېګانه کړلم اوس یې نو ماشاءالله ډېر ښکلی غږ لري ډېر بهترین اواز لري او ډېرې لوړې غزلې ویلې لوړې غزلې وایي لوړ غزل هر څوک نشي کولی اوس یې نشي پورته کولی د څهرې چې جلا دي دا مکه نږدې کاري ورته خپل مقام هم ورکړی دی نو یو دا بل کار نشي کولی مګر فضلي صاحب هغه وروسته چې شعر باندې ولې بیا ما وروسته واورېدی شاوخوا مې وکته کلاشینکوف نه و هغه ټوکې په یاد ټوکې بیا په سفر کې ډېر درته کوم قریشیم رالی نو دا زموږ تاسې یونس سلیمي دي راځه قریشي صاحب بخیر قریش والا جیسا غونی مولا یوار به نرخ معلوم ده جان کی معلوم موتر راځي چې بیا جنجالي اول شرم کوي بیا شر کوي راځي بیا خپل نه کوي نرخ جان کی معلوم موتر راځي بخیر راځي قریش څنګه یې صحیح ښایسته ګلان باندې راوړي خیر الله دې موږ ته هم راوله جوړ بخیر تازه و تکړه خدا بیا راته جوړ بخیر خیر و خیرات دا کیمرا باندې دغه د زموږ ته کامرمین دي دا به نو په ټوله لار کې د خیر سره زموږ ته کامرا چلی یعنی موږ ته یعنی زموږ ټول آرام به دغه سړی ښکاره کوي ټول زحمت به دغه سړی دغه زموږ د هادي میډیا یوټیوب چینل او د ټولو چارو مسؤل دی یعنی ایډیټر او کیمرمین دی پر دې آفرین واخلو السلام علیکم دا د قدرمنو لیدونکو مرزا ولی پټان رالی مرزا ولی پټان ګرده دغه ته انتظار و وای ته تاور علی زکام توجه قدرمنو لیدونکو دا سړی زکام دی راته کړی سره سبسکرایب بس مختار خلک پاتس ولا دا کیمرمین هم پاتس کام یم ډیر رانو مرای سم مطلب نه بګنا ولا څنګه ټول په کوم ځای کې ورسېد جوان په کریش کې واوره سره باندې خلک دې څنګه راولي وای خچی راست وای واوره سره دا مایان شپه په ګرش کې ما ټاک وسه ونی وای هلته په ګرش کې به یو کولم په پنځه ټاکو دز ما ونی وای یا په ګرش کې به یو کولم درگاه خلاصه
پهلوان په مخ کې دی چا په مخ کې پهلوان ښه دا میرویس مینه نه ده یا دا فقران یا دا میرویس محبت دی دا ولې هلته بازیګر مافیا نشته وه بازیګره مافیا هلکه مو چې ګرات نه چلېږي خوشبختانه خېټه په لاس کې سره راخسې نو قدرمن لیدونکو دا چې دی د میوې مارکیټ دی د میوې مارکیټ دا چې د قدرمن لیدونکو دا د ګریش شاډا ده نو قدرمن لیدونکو دا چې دی د باغ پل سیمه ده او د باغ پل نو سفر جریان لري ان شاء الله تر ګریش ولسوالۍ پورې ځو د هلمند ګریش ولسوالۍ پورې نو دا دې راورسېدلو تر باغ پله پورې چې د ګریش سره رسېږو راځو د خیر اوازونه به مو درېدلي برابدیز خان دا اوس ګریش ویل که ګریس ویل ګریش اواز مې نه یې څلور پنځه رقم بلچې څه پکې هلته پاس هم ځکه کرلې د غاړو ښه زردکي وې زردکي درځي یارانو درځي څه کیسه ده د چا پیسې ورچول جیب ته دي ها نو څه کیسه ده راځي افتاب ته وروسته وخېږه ته در مخه مخېږه ته خو کلینر نه نو ولا درځي مختصي تاکوم دي دا د ملګري وختله زه به هم ور وخېږم درنو لیدونکو راورسېدو ژړۍ ولسوالۍ ته نو دا چې ده دا ژړۍ ولسوالۍ ده
د ژړۍ بازار ته راورسېدو. دا چې دی دا د ژړۍ بازار دی. دغه دکانونه دي او دې خواته نو خاص شی نشته. کومه لار؟ دغه لار چې بیا ده دا بیا پنجوایي ته تللې ده دغه رقم. ځواني راڅخه ولاړه له هستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه دا ژوند مې لکه دم په یوه دم راڅخه ولاړه دا ژوند مې لکه دم په یوه دم راڅخه ولاړه چې بویه په ځان کړم ستا دوستي راڅخه ولاړه چې بویه په ځان کړم ستا دوستي راڅخه ولاړه ځواني راڅخه ولاړه له هستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه بنیاد خو د غمونو خواهشاتو جوړ کړی بنیاد خو د غمونو خواهشاتو جوړ کړی قسمت یې را یتیم کړي نن سپي راڅخه ولاړه قسمت یې را یتیم کړي نن سپي راڅخه ولاړه ځواني راڅخه ولاړه له هستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه چې زه په نازېدم هغه مستي راڅخه ولاړه زه د مینې په باب ټولې کیسې لولم، زه تر هرې فلسفې یم رسېدلی. بشکال ناممکنه ژوند څنګه مې ممکن کړی، ناممکنه ژوند څنګه مې ممکن کړی، د امکان تر دایرې یم رسېدلی او د مایانو تر میلې یم رسېدلی. اوس په هر رنګ رابطې یم بې باوره، اوس په هر رنګ رابطې یم بې باوره، اوس تر داسې مرحلې یم رسېدلی. شیخ خاتم محراب مبارک شیخ خاتم محراب مبارک اوس تر داسې مرحلې یم رسېدلی. جنت راته ستا په مینه د دې دنیا جنت راته ستا په مینه یو غړی چې باید په دغه کې په مصري کې چکچکې مه کوې حاجي صاحب. در سره زه یمه خوشحال یمه ګیله نه کوم در سره زه یمه خوشحال یمه ګیله نه کوم چې ته یقین کوې باور کوې دا زما په مینه چې ته یقین کوې باور کوې دا زما په مینه د دې دنیا هر ځای جنت راته ستا په مینه زه ته آرام نه رارسېږي له بل چا په مینه سکینه کوم پاکېږي بې ګناه په مینه سکینه کوم پاکېږي بې ګناه په مینه د دې دنیا هر ځای جنت راته ستا په مینه زه ته آرام نه رارسېږي له بل چا په مینه. نو درنو لیدونکو د میوان ولسوالي بازار د میوان ولسوالي هغه مین بازار دی. مخکې چې و دا ډېر کمبر او اوس یې ډېر برداره کړی دی، نو اوس غټ سوی دی بازار تر مخکنې.
ولاک جریان لري سفر جریان لري د میوان بازار دی د میوان ولسوالي بازار نو تاسو ګورئ د کندهار ولایت د میوان ولسوالي بازار نو تر پخوا اوس ډېر غټ سوی دی دا نو خاص هغه مین بازار دی بس نو د میوان ولسوالي هغه بس بازار نو دغه ځای دی چې خلک خپل اړتیاوې دلته پوره کوي نو دغه ځای دی درنو لیدونکو دا چې بیا دی دا بیا د میوان بازار شورمان دی د موټرانو شورمان نو دغه چې دی د شورمان دی मेरा दिल कल बेचा मेरा दिल कल बेचा तेरे मस्त मस्त धुने तेरे मस्त मस्त धुने रात शाड़ी साड़ी गिलन वाइफुल मापली दइश लंबेनुल रात शाड़ी कर गिलन वाइफुल मापली دايش لمبين سرات مجنون دي خرب مجنون دي جيالتني شلبي كل ناري جيالتني شلبي كل ناري وگر آيا پردیسی کی تیرے میری جندڑی وگر آيا پردیسی کی تیرے میری جندڑی درنو لیدونکو راورسېدو د لښکرګاه درایي ته نو دا چې دی دا مې د لښکرګاه درایي دی مخته دا رقم بیا هم سفر جریان لري څو تر ګرشک ولسوالۍ پورې دغه مخامخ سړک چې دی دغه ګرشت دا ګرشت تللی دی دا خوا د چې دی دا هلمند دی دا د لښکرګاه درایي دی دا خوا لښکرګاه ته تللی ده دا خوا ګرشت ته تللی ده نو موږ د خیره ګرشت خوا ته ځو دا سیده نو دا چې دی دا بیا د لښکرګاه دا بیا جمعه بازار دی دا نو جمعه بازار دی دا دی نو دلته نو بیا خلک راځي درنو لیدونکو تاسو کتلی سئ راووتلو تر لښکرګاه درایي راوتلو مخ د ګرشک ولسوالۍ پر خوا بیا هم دغسې سفر جریان لري انشاءالله تاسې راسره اوسئ تر ولاک تر پایه پورې ستا د مخ پروانه یم د خپل یار چې خبر نه په کعبه نه بتخانه یم نه بتخانه یم د میږي په دودکانې په لړزانه یمه د مخ پروانه یم اے بهار باغ دنیا چند روز چند روز اے بهار باغ دنیا چند روز دیکھ لو ساری تماشا چند روز دیکھ لو ساری تماشا چند روز اے بهار باغ دنیا چند روز اے بهار باغ دنیا چند روز نو درنو لیدونکو راورسېدو تر ډېر انتظار وروسته دا دی راورسېدو د لرغوني او ویاړلي ګرشک
ښار ته ښه راغلاست. نو دا دی راورسېدو. او دا هم د ګرشک رود، دا چې دی دا د ګرشک رود دی، هغه دی یو څه اوبه به هم شته پکښې. دغه چې دی د ګرشک ولسوالۍ د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ رود. نو دا چې دی دا رود دی د ګرشک ولسوالۍ رود، لرغونی ښار ګرشک ولسوالۍ. او ویاړلی ښار ګرشک ولسوالۍ ته ښه ده. نو بالا ښار ته بازار ته داخلېږو. نو مخ ته بازار ته موږ داسې فقط دغه کښته علاقه چې ده دغه د مایپزیانو ځای دی، او دغه مخامخ چې دی دا نو بازار دی د ګرشک ولسوالۍ بازار. نو اوس کښته کېږو محفظیانو ته. نو محفظیانو ته دلته کښته کېږو. هغسې مخامخ مخامخ هلته به مایان ځایونه ستا مایان نشته. دا چې ده د محفظیانو کوڅه ده. یو دغه دې درس ده. نو درنو لیدونکو راورسېدو ګرشک ولسوالۍ ته. نو دا دې موټر هم راورسېدی. په دې موټر کې نو د کندهار ټول تکړه ممثلین شته چې د جوپا صاحب د خوا څخه مېلمستیا ورته جوړه شوې وه. نو روان یې داسې میلې ته روان د خیر سره د مایانو میلې ته. دا راغلم. بیا هم سلامونه قدرمنو لیدونکو. سفر مو دا دی بې خطره د خیر سره تر ګرشه پورې راللو او سفر مو بې خطره و. راځه دغسې ځو و دغسې روانېږو. دغه کورونه دي، دا کوم ځای کورونه دي ماته نه د ګرشک ولسوالۍ کورونه دي. بس د ګرشک ولسوالۍ کورونه اوکې. موټر خو هغه دی روان دي، دغه ریګریشن دی ځای ته راغلي یو د خیر سره. انشاءالله د لې به هغه د ملګري به هم ټول خبرې وکړي. د کندهار ټول تکړه ممثلین، د کندهار ټول تکړه ممثلین و. ټول نو نه دي راغلي، ډېری یې پاتې شوي دي، زیاتره یې شته خو یو څو کسان یې نشته. نیم راغلي دي نیم پاته دي. نو بس نو دا د خیر سره انشاءالله د لې به منظره کوو، ورځ به د لې تېروو، مازدیګرنۍ ماښامنۍ مال به د دې ځای بیا د مایانو میله به کوو، بیا به ځو کندهار ته د مایانو روبه میله. یا نه گذاری انو سامه ده نشي نه گذاریش دا شاټ ونیسه ده نږدې که په یو کې دا هو د ګریش عمومي لاره ده، یعنې عمومي هغه حلقهيي لاره ده. ته ورځ زه ور وخېږم. نافیه صاحب څنګه یې؟ ښه یې، په خیره ورسېدلاست؟ شکر تانکي زنده باشی خیر. افغان صاحب په خیر راستی ګرشک ولسوالۍ ته؟ ګرشک ولسوالۍ ته خو د خیره دا دی راورسېدلو. دا په دې خاطر باندې موږ د اخوا څخه د مایانو د ځای څخه دې خواته رالو چې موږ هر څه بېغمه یو او زموږ خپل انډیوالان او خپل مشران راسره دي. دا جوپا صاحب د کور ودان تا په خیره جاڼی سي چې دغه دي د خپل د کندهار ټول ممثلین همیشه دی چې راغلي دي د هغه وخت چې د خیره چې ځینې خیره سره یعنې دی به د خپل د کندهار ممثلین د ده سره دي، د ده په زړه پورې پورې دي، د ډېره مینه ورکړې ده. الله پاک دې ته مینه ورکړي وروره. بس کور یې ودان دا جوپا صاحب محترم. مننه قربان اوسم تاسو.
جوړ بس ریحانه ریحانه تورځل په مټر کې شنو حدیث صاحب تاسو څه ویل ما خو څه نه ویل ما چې څه وویل هغه مې پر لارې وویله ملګري سره دا دې راغللو ټول دا پټان صاحب چیرې روان السلام علیکم خدای مو راوله ستړي مه سئ وخت بخیر وخت شما بخیر دا کوم چینل دی چې دا هادي میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ یاست بس دا پروګرام چې ګورئ څه وکړئ دغه سبسکرایب مو هېر نه سي مهم سبسکرایب دی موږ تاسو مهم سبسکرایب و چې په آینده کې دغسې ولاګونه درته جوړ کړي هادي میډیا زنده باد زنده باد دا خو نو تاسو خپله پیژنئ خېټه مرک شکر یا دا هم چې په یاد ولې د خېټ دننه شی نشته نو میرزا ولی پټان بیا زموږ د کندهار د ممثلینو څخه یو تکړه ممثل دی خدای دې غم راکړو تاسو خپله تکړه یاست ښه څونه غټ سوی هلکه غټېږم وخت ونه بر دې کړی دی زموږ توس مینهوال چې څونه ډېرېږي هغونه موږ توس سره غټېږو او ماشاءالله نو رضوان خانه لیدونکو ته څه ویل غواړې خاص نشته ډېر خوشحاله یو چې د کندهار په صدر تکړه ممثلین لکه نافي افتاب خپل هندي صاحب داسې کسانو سره راغلي جالبه دا ده موږ انډوالي زینب پیژنو د کندهار خو بیا بدبختي دا دی بیا په دا پای کې ناست وو په پای کې ناست وو ستاسو پر ټولو شعرو زمزمه باندې غوږ مې وي شعرونه زمزمه خو نو افتاب صاحب یوه دانه نه وویله چې درد جبهت سي هغه دې نه هغه بیا دغه وایي نو افغان صاحب څوک افتاب صاحب افغان کې افتاب زمری خان بیا نو د سماوار د خپرونې هغه مین کرکټر و ثانک یو زنده باشید دست در نکنه مننه ژوندی اوسه په پارسي حدیث صاحب په پارسي یا په پارسي ګورز ما سره پارسي باندې گاډه واډه کیږي بار ما ته دواړې ورکړم یا په دری باندې خبرې چندای نسم کولای خو بیا هم دغه دی نو خبر مې دا کوله چې زه هم په خپل وار سره د هادي میډیا ټولو محترمو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم خوشحاله یم چې د هادي صاحب او افغان صاحب د بل د ټول ممثلینو سره په ګرش کې نو واه ماشاءالله ژوندي دي یاست بیا موږ خوشحاله چې دغه یاره نن به مو ډېر ساعت چیر سي انشاءالله هغه کسان چې دغه ویلاګ ګوري یا د ویډیو ګوري د هغو بیا بیخي او ماشاءالله زه راوستلی یم چوغې شګې حساب کړم دی بیا بیدار دی کستان ځان وژي کوي بره بیا ډېر ډوډۍ خوري او بیا نو صحیح دی دی چې بیا دی بیا څوک دی دی بیا چې دی پښتو دی د پښتو یو کرکټر دی نو په زلباري فضلي د کندهار په ساته تکړه شاعر نو څه ویل لري لیدونکو ته همیشه میلې کوي پرې نږدې ولې سبا دا وخت یو کني مګر میلې زنده باد بلند کې غټ پیغام دی نو ملګری اخوان ورځي چې قدم وو حدیث صاحب بارک صاحب بخیر رغاس ګوره آسته همیشه دوستانو میلې کوي او خلکو ته میلې ورکوي راسي واه ماشاءالله ښه چې بیا وای میلې کوي او میلې ورکوي یو واره بیا وای میلې کوي بارک صاحب بیا د هیواد میډیا چې شي نور ته وای دوستانو هیواد اول خو به د دې چینل در سره په مینه سبسکرایب کړئ چې زه خبرېږم باید بیلون ته دا ویډیو رسولي رسېږي خو نه خو زه امید لرم انشاءالله او بل د دې چینل چې شو چینل هادي میډیا یوټیوب چینل هادي میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ په مینه ویډیو در سره وګورئ هغه بیل آیکن هم در سره وي تر څو هره ویډیو تاسو ته کله چې دوی پورته کړي په هغه ثانیه تاسو ته راسي ډېر دوستان وایي چې معنا دا ویډیو موږ نه وینو کله ویډیوګانې پورته کړي نو هغه زنګوله چې دغه ته بیل آیکن وایي بیل آیکن وروي چې هره ویډیو درته راولي برې وګورئ دوی ځوانان دې کار کوي انشاءالله چې زه باوري یم چې د هلمند دغه د ګرشک ښایسته میله دوستانو انشاءالله تاسې د هادي میډیا څخه وینئ او خوند ځینې واخلئ ځینې ملګري نشته خاکسار صاحب زر صاحب چنار صاحب عبدالي صاحب نو دوی یو څه مصروفیتونه درلودل په دې خاطر نه دي راغلي که نه نو میله به نوره لا خوندور سوی خو مایان به او قدرمنو لیدونکو لڅ پښې دي دا سړی ته داسې په دې خاطر چې همت صاحب کیمره راکړه زه خو د یارانو یار یم نه نو چې یار یو کیمره په لاس راکړي وایي یو څه شاټونه ماټونه وایي څه هغه د دا لښتي واوښتمه نو په اوبو ننوتم په خټو ننوتم نو پیسه مې پرېولله برته نو اوس وطني کار دی نو بالا نور ویلاګ به ته مخ ته وړې انشاءالله درځئ دوستانو راځئ
د ګریشک ولسوالۍ البته د هلمند دغه دی السلام علیکم اوس بیا ځان درته معرفي کوي دوستان څوک قرآن شریف دی نه پېژني سوال درته د خدای دی نعمت الله بي غلا ما ورو نعمت الله دې زما دوستان موږ په دې وکړو نو بس کې ورمای صاحب موږ مستسیار دی یونس خان و بله یونس خان چې دی زموږ سیار دی او ماشاءالله داسې نوراني سوی دی نو چې په دې کې څه کمال دی چې د ملت د کور شان استعمالوي که څنګه کار ونه کمپاین به کوو وطن دوستان دا پروګرام کوي حاجي وفا صاحب محترم السلام علیکم دوستانو جوړ یاست په خیر یاست ساعتونو مو ښه دي سره خدای دې وکړي چې د هادي میډیا کتونکي ټول روغ جوړ یاست او خدای دې وکړي چې تر دغه شېبې مو د ژوند رنګیني رارسولي بس حاجي صاحب دوستانو د ډېر لرې ځای څخه راغلي دي تکلیف یې وکړي دا یې دوهم ځل دی چې موږ داسې سره ټولوي دوستانو او داسې یو میله راکوي نو هیله لرم چې داسې میلې نور هم ډېرې سي داسې د اتفاق مجلسونه داسې ډېر سي چې تر څو هغه یاران چې نه یې لیدلي یو بل هغه سره ویني ډېره مننه حاجي صاحب مننه قربان شم خدای دې خیر درکړي شکر خوښ اوسئ دوستانو داسې ښایسته والا بهیږي تاسې وینئ ډېر ښایسته ځای دی نو دا چې دویم ښایسته ترنم خوان حنجره لري طلایي د هغه طلایي به نه وایو الماس دی معنا دلته په دې خاطر چې د طلا خو کښته د الماس بیا لوړ دی دوستانو قیمت یې ډېر دی الماسي حنجره لري الماس دی داسې وټ نو دا به دی بیا د خیر زمزمې هم درته کوي انشاءالله ښایسته نعتونه وایي انشاءالله دا به تاسې و د خیره ور به د خیر سره انشاءالله په مینه اورو او دغه بیا ناته ژبه خوند کوي او داسې دغه غږ دغه د اوبو طبیعي غږ بیا ذهن ډېر ذهن سره دا ګرد اراموي د ډبرې زړونه چې هغه څنګه سي هغه مومي د موم پر کم ویلې ګل ځینې جوړ داسې نرم نو دغه دی داسې زه قریشي صاحب قریشي صاحب څنګه یې جوړه په خیر ټایټ یې یختی دا دی دا زموږ ملتپال صاحب دی چې وروره ته اوس سره کم انسان یې دلته مه عکسونه اخلو ماخې دوستانو درې ساعته کېږي چې پر دغه ځای باندې زه دغسې ولاړ یم وایم عکس واخله عکس ماخه وروره بنده که کیمرا عکس ماخه سره یې څوک عکسونه اختیار کړی عکسونه ته سره یې څوک ته ماته دا وروره زه راغلی یم دغه پروګرام شروع دی دغه جوړوو د خیره پروګرام جوړوو دغه دی جوړ دی بالا دا ته دا څنګه ولې کوي ته څه بلان دا څنګه مت ازمان دیوال دي ته سرور کړ د پردستان دیوال دی مایانو د پاره راغلی اوس که د جنګ د پاره مایان دي که نایان دي خو خبر نه یم عکسونه شروع دي دوستانو عکسونه اخلي بس پھر هغه ولاړ دي عکس اخلي نور حیران دی دلته ولاړ دي عکسونه اخلي یا تا د منظره مخ نیولې تا د منظره مخ نیولې دورې وګوره ته اخوا ته ولې ګوره دورې وګوره دا د ملګري بس میده سره کښېني دوستانو نور خو نو دا اوبه دي نه مخکې من درته ویله چې د هلمند ولایت یوه ښایسته ولسوالۍ ده چې ډېر شانداره او خوندور مایان لري داسې مایان دي چې بغیر له هډوکو دي چې بیا خوري زوزان موزان شی مې بني پکښې کې مازې په ډوډۍ باندې پورې کوي یې کوي بالا به ډېر ښه خوند وکړي دوستانو او تر څنګ ښه کندارۍ چای پرتې دي چاکلیټ دي او ملګري اخته دي فضلي صاحب شعر جوړي د خیر سره انشاءالله
داسې شعر جوړوي، داسې زموږ کارونه داسې دستي دي انشاءالله. نو ښه انجران هم د ماشاءالله ته چې وایي الماس دی، دا هر ملګري چې ناست دي دا بیا ځانګړي الماسونه دي. زه کوهنور یم، کوهنور الماس، زه کوهنور یم او تاسې ما ویني د عادي میډیا څخه، او تر څنګ هېواد میډیا هم بغلته پرته ده. او عادي صاحب نه پوهېږم چې ساعت داسې کوي نه څه کیسه ده وروره، موږ هم لرو کور را سهیر سو. دا د عادي صاحب بیا کو 5 ساعت رانیولې ده، پخوانی ماډل نه، زه خپله پخوانی یم مبارک او ژر یې والله داسې د وخته سپینه سوله نو سپین ږیری سړی سو دغسې نور یاران نور یاران هم خلک چې ته مې چاپي کوې حاجي صاحب محترم چاپي کومه جنه مازې درسره مغلته به کښېنم. نو قدرمنو لیدونکو دا نو تاسو خپله ښه پېژنئ، وتلې څېره ده، ممثل تکړه ممثل د خوږو ترخو د وخت څخه. نو څوک دی؟ هغه ولي محترم ښاغلی و راغلی ودرېږه یاره یو کلیپ مو جوړ کړی دی، چا سره جنګ موږ بیا ورسره روان وو نه، ایو داسې کور وایي ته سم نه رارسېږ دوی سره لږ سره وکړه نو د ده سم تلوار اوسه. نو همت صاحب راغلی و، دا دی د خیره سره بیخي ډېر وویل څه ګرشته نو څه ویل لرې لیدونکو ته؟ منظره ده او داسې یو ځانګړې میله ده چې زه فکر نه کوم چې په دا ډېر وخت موږ دغسې یو تفریح کړي د ملګرو سره، د یارانو سره، د هنرمندانو سره، او په خاصه توګه به د وتلي او کندهاري ممثلینو سره چې دا د کندهار هستۍ دي او نن په ګرشک سره یو ځای سوي د خیره سره پر مایانو باندې میله ده. نو حاجي صاحب مایان راټینګوي او موږ یې خورو ورته د خیره سره انشاءالله دغسې وکړو. زه خپله خو مایان نسم ټینګولی، ریحان تللی دی هغه مایان ټینګوي. ښه ریحان پکې ورک دی چې په دا مایانو کې داسې نیم دی هم په کور کې راخستی چې دا مې یو غټ مایع مو ټینګوي موږ به کومک ورسره وکړو بیا انشاءالله. د مایان به وکړو ریحان وکړو یا مایان ریحان او نو غاډو کې بیا څوک یوسي نو څه شریکول غواړې؟ نو زه د لیدونکو دپاره یوه ډېره ځانګړې مننه لرم چې زموږ هنرمندان تعقیبوي او د دوی دپاره دوی کمنټ کوي، لایک ورکوي او ویډیوګانې پرله پسې تعقیبوي. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو او دا چې سره راټول سوي یو په دغسې یو ماحول کې یو، دا هم خاص او خاص تاسو دپاره یو چې یو ځانګړې میله جناب وفا صاحب دایره کړې ده. نو د ده څخه هم ډېره مننه کوو، د تاسو مننه چې موږ تعقیبوئ او سپورټوئ مو. شکر محترم هغه ولي همت صاحب و، زموږ داسې پخوانی ممثل، زیاته مننه همت صاحب. دا بل بغل ته بیا محترم پیر آغا بیا یو داسې جادوګر انجاره لري چې هلته دور را واوښته نه، هلته وایي لایټینګ اوس هم لمر مو بیخي هغه مخان را تور کړی و نه، بیخي بله کم و اوس خو نو داسې سم معلومېږي، اوس بیا ښایسته سو ماشاءالله. نو محترم پیر آغا چې موږ د کندهار څخه را روان سو تر دا ځایه پورې په ډېرو ښایستو ترنمو یې ونازولو، ټول ملګري ځینې خوشحاله وه، ټول ساعت په تېر سو او ډېر خوندورې دي، زلزمې دې وکړلې. نو څه لرې چینل لیدونکو ته؟ چینل لیدونکو ته دا لرم بس الله دې روغ جوړ راته لري، بس موږ خو بیخي خوشحاله یو، خدای دې ټول ملګري، ټول یاران، ټول مینهوال خوشحاله لري، که لر دي که بر دي که مسافر دي ورونه دي که پر ځای دي په ښار کې دي، خدای دې ټول خوشحاله لري او هر چا ته چې الله پاک وسو قدرت ورکړي چې داسې ښه میلې وکړي، تفریحانې وکړي، راوځي. موږ خو بیخي خوشحاله یو ماشاءالله ماشاءالله. څنګه و سفر څنګه و؟ بیخي داسې ښایسته سفر و، بس حاجي وفا صاحب چې الله غم نه راکوي، بس ټولو ملګرو، بس د افغان صاحب و، د ملت پال صاحب و، بس د ټولو یارانو انډیوالانو بیخي بس انشاءالله خوشحاله یو. بس نو څه درته ووایم نو څه ویل غواړې؟ اوس یو کوچنۍ زمزمه کوې ولیدونکو ته او که ستاسو خوښ وي داسې یو دوې مصري داسې یو ښایسته زمزمه، هغه زما د انتخاب هغه فرمایش نو لیدونکو نو اوس به پیر هغه یو دانه کوچنۍ زمزمه تاسو ته وکړي. بهار و پاشه ګلان چې نن راځي زما جانان، چې نن راځي زما جانان، بهار و پاشه ګلان چې نن راځي زما جانان، چې نن راځي زما جانان. بهار راوړه خوش خبر چې ټول جهان سمو اتر، په اترو لاس لمون لړم
دا به جواب سي د خزان دا به جواب سي د خزان بهار و پاشه ګلان چې نن راځي زما جانان چې نن راځي زما جانان داسې یو غږ دی چې بالا خو نور صفات خو نه زه نسم کولی ځکه دونه الفاظ نه لرم ورته تاسو خپله غږ واورېدئ نو در څه مننه نور ملګرو ته به ور وګرځېږو دی خو نو پېژنئ دی به ځان درته معرفي کړي زه معرفي یم وروره بیا ځان معرفي کړه بیا معرفي یم بیا پوښتنه یا دا چې چیرې خلاصېږو دا څه وایي ځان معرفي کوم و ځان معرفي زه خپله ځای یم دی خو نو پېژنئ دی خپله دی یا نوم دې ورته ووایه سره درته خلصه نه سم وایه الفاظ نه لرم الفاظ مه وایه نوم وایه نوم وایه نوم به په الفاظو کې وایه سید لیدونکو نعمت الله دې یاره ته زما څه دا نوم اړوي چې کوم یې صاحب سر مې نه خلاصېږي ولې مې فضا به وایي ښه خوند کوي چې یو بل نوم به ځان هم کېږدي نعمت الله حبیبزی کندارۍ کندارۍ به ورسره ملګري سدابهار هغه نه سره سره هم منیر خاکسار بسرځی چې خدای تعالی دې روغ لري هغه د کلیپ ته چې سدابهار کندارۍ ریحان پلانکی به لپسې اوږدېږي نه خپل نوم یې به راپاته سي او حاجي صاحب محترمه تا یو یادونه وکړه تا الفیر هغه داسې یو جادوګره حنجره لري یعنې ښه اواز یې دی واقعا ما د ده سره نه لیدلي وه یعنې ډېر مې نه وه ورسره لیدلي چې دی مثلا داسې یو نعت شریف ووایي یا مثلا داسې یو نعتخواني وکړي دا نن په موټر کې د ډېر ښایسته ښایسته شیان وویله او واقعا د زړه خبر درته کوم زه تماشاتي یم او تماشاتي سولم ماشاءالله دې ورسره یې هغه یو ستوری دی د کندهار واقعا ستوری دی حقیقت سره ستوری بېشکه پیر آغا زموږ تاسې ستوری دی ستوری به یې انشاءالله مخته به هم نور همدغسې زمزمې به کوي موږ تاسې ترنم به وایي خو ته خپل هم یو ستوری یې که یا ته نه یې ستوری ولې نه یو ګرده ستوري ماشاءالله دغه ناست وي دا ګرده زما د زړه سرونه دي ستوري دي ګرده ګلان دي ستوري دي ماشاءالله ستوري دي ښه لیدونکو ته څه وایه څه ورسره شریکه چې تاسې په لنډو کې څه وایي ګورو ته نوبت ورسېږي یو شی به ووایم چې د حاجي وفا صاحب محترم څخه ډېره مننه ډېره 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 بیا بې حده ډېره مننه د زموږ خدمت کړی دی الله جل جلاله دې د ده خدمت وکړي دونه خدمتونه یې زموږ کړي دي چې بیخي نه هېرېدونکي بېشکه دغه یو شی وایم چې د مشرانو قدر کوئ عزت کوئ که په خارج کې که په داخل کې که په کورنۍ کې دی زموږ د سترګو تور دی زموږ مشر دی زموږ د زړه سر دی واقعیت خدمت یې موږ ته کړی دی په حقیقت سره یې کړی دی مننه ژوندي دي از مایان راورسېدل مایان ته به هم یو شاټ ورسو باره به بېرته راوګرځېږو دغه نورو دوستانو ته دوی سره به هم ووینو السلام علیکم خدای دې راوله خدای دې راوله جوړ تازه تکړه به خیر و خیرات صحت مو ښه دی جوړ روغ یاست د کومه ځای مو راوړه د خیر سره دا نو د ګریش مایان دي د ګریش خو یې نو خامخا به د ګریش مایان دلته مو دوستي پاخه کړله یعنې خپله مو ونیوله او که نه فارمي دي وطني مایان دي ښه څنګه دی خوند و ذایقه یې څنګه ده یو خوند وګوره خامخا اوس یې وګورم داسې مې واډوکې ماډوکې مې په سترګو کې بد یا نه بندېږي ښه لیدونکو ته ځان معرفي کړه چې ودې پېژني زه زمری یم د ګریش د ولسوالۍ دا مېلمانه راته راغلي له کندهاره څخه او مایان جوړ پخ کړي دي مایان به تا خپله پخ کړي که بل څه نور پخ کړي دي زمری خانه دا ریحان بیخي ډېر کار لري او یو ورځ یې د چپلین سره کښېنولې یې یو ورځ څه لاړې دا شامه زه دی به شام سم کې ما د ده بانډار په نیمه پاس شو نو د ډوډۍ مراسم شروع کېږي لږ ډوډۍ مراسم شروع کېږي نو زه یو وارې هلته د حاجي وفا دوی سره وینو راځه قدرمنو لیدونکو دا دی دوستان ټوله پاتې بیا د ډوډۍ وروسته بیا د دوی سره وینو بیا د دوی سره مجلس کوو دوی به چې څه درلود هغه څه سره به شریکوي حاجي وفا صاحب کېدای شي تاسو پېژنئ یا نه دا خو نو زموږ داسې ډون دی ډون استغفرالله ډون خدای نه کوي ډون خو نو وروره جانه بس ډول نه دی ډول مې نه دی ویل ډون مې ویل او دا دی دی
دی خو نه پېژنې محترم ملتپال صاحب او حنفي افتخار خیر که دې پېژنم ته به خوراک اخته یې که ته د دوستانو ته معلومات ورکوې دا باید ښه خوند کړي هلته به رضي ورته ګوري حاجي وفا صاحب ډېره زیاته مننه چې ملګري دې راوستله تر دې ځایه پورې یعنې تر ګریشه پورې دا دې ښه خوندوره میله دې ورته جوړه کړله څه ویل لرې ولیدونکو ته که نه ګرده ملګري اوس تا پېژني ګرده لیدونکي اوس تا پېژني مننه په خاص ډول د هادي میډیا د ټولو لیدونکو څخه ستاسو څخه یو جان مننه او د ملګرو څخه مننه چې موږ نن ټول سره یو ځای شوي یو او د زړه خواله سره کوو او نن غواړو چې دا ځینې مشکلاتونه او تکلیفونه چې د انسان سره وجود لري د ځان څخه د نن ورځې دپاره بېګانه کړو او د ملګرو څخه په دا آزاده فضا کې او په دا طبیعي منظره کې خوند واخلو نو زه خاص مننه د دغو ټولو دوستانو سره کوم چې نن موږ سره راټول شوي یو ځای سره ناست یو نو خدای پاک دې موږ ټولو ته ژوند راکړي او تاسو ټولو ته وایم چې هر څوک دا پروګرام وینئ هادي میډیا د سره سبسکرایب کړي او د سره فالو یې کړي حاجي وفا صاحب د خبرو کې دې لوېږم څنګه دې ملګرو سره ساعت تېر دی زه داسې احساس کوم چې زه خوب وینم نو یو پلار مې له داسې وکړي چې من لا ګوښه غاښ کړم چې خو الحمدلله چې دا حقیقت دی مننه کوم ستاسو ټولو څخه خدای دې تاسو ته خیر درکړي ژوندي دې یاست حاجي وفا صاحب حاجي وفا صاحب خو په لندن کې ژوند کوي یعنې که درته ووایم دغه ټول ملګري پر میډیا باندې ویني د میډیا د لارې ګوري نو د دوی ډېر مینهوال دي نو دی چې کندهار ته راغلی دی بس هر وخت هر غړی هر ساعت بس موږ یې په یاد یو او موږ یې په یاد یو بیا هم یادونه کوي بیا هم یادونه زیاتره وخت افغان صاحب دی پر ځای باندې ناست دي افغان صاحب ته یادونه کوي چې ملګري راوغواړي چې مجلس ورسره وکړم ملګري راوغواړي چې مجلس ورسره وکړم یعنې د ده بېنهایته مینه ده د ملګرو سره نو همدغسې دغه ملګري هم نازولي دي همدغسې دا در دغه تشه خوښوي نه دا د ویډیوګانې پورته کېږي نن یې دا د ګرشته راوستلي نو بله میله خدای خبر چې به چیرې د خیر سره او افغان صاحب د نږدې سم که دغه دی سم دی نه بس هغه بیخي صحیح ته په خوراک اخته بیخي مخ ته مه راځه چې بارې مخ دونه یوه سوه داسې هغه رقم نه دی خپله وظیفه باید موږ تاسې وپېژنو او بل دا دی د وفا صاحب کور ودان زموږ ډېر داسې مشران دلته راغلي وو کللي وو زموږ سره کښېنستلي دي خو بیا هم زه درته وایم هغه د خدای حقیقت چې کوم مینه محبت د حاجي وفا صاحب په زړه کې ده د خپل د کندهار مسلمانو سره تر اوسه پورې یعنې داسې مشر څوک نه دی پیدا شوی چې دوی راکش کړي په خپل غېږ پورې نیولي الله پاک دې دته خیر ورکړي نو دوستانو دا د ملګرو خو ټولو درته وویله چې دا د ګرشته د خیر راغلي یو دا چې ستاسو زموږ سره په دې د مایانو په میله کې او په دې سرخان کې برخه نشته ستاسو پر ځای به موږ نوشیجان کوو او زموږ بعضې ملګري چې دي دوستانو هغه لکه ابدالي صاحب دی او دغسې هغه زرو چنار دی منیر خاکسار دی چنارتو باختو دی دغه ملګري دي دا پاته دي متي الله سهیم دی وروره دغه دوستان پاته دي چې هغه د جمعې مبارکې ورځ وه ناظري صاحب دی څوک کابل ته تللي دي او څوک بس په خپل مصروفیت اخته وه نو موږ چې کم کسان دلې وو نو بس هغه کسان نصیب چې مو هغه سره رالو آفتاب صاحب هم را سره دی آفتاب صاحب بیا هم مننه چې ګرشته راغلی او داسې لږ سر زموږ سره ناست ډېره زیاته مننه زه هم په خپل وار سره د هادي میډیا ټولو محترمو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اول کور ودانۍ د حاجي وفا صاحب کوم دوم د افغان صاحب چې دا ټول ملګري سره ټول کړل واقعا څه وخت چې ماته افغان صاحب زنګ ووهلی ټول ملګري په دې جریان کې دي چې وفا صاحب یې خواهش کړی دی چې ټول ملګري زما میلمانه است موږ ورته ویل موږ ویل چې څومره وفا صاحب زموږ سره مینه لري هغومره موږ د وفا صاحب سره مینه لرو لکه څنګه چې افغان صاحب مخکې یادونه وکړله چې موږ په کندهار کې داسې نور مشران شته تر اوسه پورې چا دغسې نه سره ټول کړي نه سره داسې سره ایستلي په میله باندې واقعا هم حاجي وفا صاحب زموږ د ټولو په زړه کې ځای لري کور یې ودان خوشحاله دې اوسي دا د وفا صاحب مینه ده چې دی د هغه ځای څخه راغلی د هغه لندن څخه راغلی د دې په کندهاري ممثلینو باندې ګړي په ګړي پوښتنه کوي نو کور یې ودان ډېره زیاته مننه خو موږ دغه خواهش لرو چې خدای دې وکړي چې وفا صاحب زموږ دغه میلې او د منظرې څخه خوند واخلي د کندهار ښه خاطرې ویسي خپلو دوستانو ته زموږ د کندهار زموږ د ټولو ممثلینو ښې خاطرې یوسي او وفا صاحب چې هر خدمت پر موږ باندې وغورځي انشاءالله موږ خپل وسه پورې همکار دوستانو د سرخان سره اوار سره د خیر سره نو هغه د بارک سم ما کسانی کې شایسته مایان پخ کړی دي ډیر شایسته مایان غوښور مایان
داسې هغه برشته یې پخ کړي هم دي. نو د زمري خان زحمت دی، زحمت یې ایستلی دی، خواري یې کښلې ده. ښه ښه فضلي صاحب شعر وایي. نو زه به ورته شاته ودرېږم یا ډوډۍ وخوره بیا ووایه یا نو خو دلته داسې ګوره پر مایانو باندې پر دغه موضوع پښې پاکې دي ښه زه به دلته ودرېږم او بیا وایم دلته به باره داسې په دا ویډیو کې راځه ما دې په لوړ اواز ووایه، دا دې زه د یم کومه ټلیفون ریکارډي نو دغه دی ورور ریکارډ شروع دی. شروع دی ولې داسې ورخطا کېږي؟ شروع دی. راځه دغه شعر د حاجي وفا صاحب دپاره او د یارانو دپاره موږ تیار کړی دی. پر څنګ یو څو ټوکي ورپکښې دي، هغه زه خپل یاران یادوم. ښه ماهیان دي د ګریشمېلان راغله دا ځوانان ټوله، ماهیان دي د ګریشمېلان راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله، په نس کې تخنیږي دی وګوره خندیږي دی، د مایانو هډوکي هلته په جریان سوله، په نس کې تخنیږي دی وګوره خندیږي دی، د مایانو هډوکي هلته په جریان سوه ټول، مایان دي د ګریشمېلان راغلو دا ځوانان ټوله، ماهیان دي د ګریشمېلان راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله، ښې غټې ګولې وایي ماهي ته عملې وایي، ښې غټې ګولې وایي ماهي ته عملې وایي، دا مو مسلین ټوله پر څنګ یې روان ټوله، مایان دي د ګریشمېله راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله. او دغه خاص هغه د وفا صاحب یاران چې دي دغه نومونه دي نه: حاجي ګلالی ښه ځوان بل په نوم حاجي تورجان، حاجي ګلالی ښه ځوان بل په نوم حاجي تورجان، عبدالحی بل نقیب جان دغه یې یاران ټوله، حاجي ګلالی ښه ځوان بل په نوم حاجي تورجان، عبدالحی بل نقیب جان دغه یې یاران ټوله، مایان دي د ګریشمېله راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله، نثار احمد یادوم بل کریم جان درښیم، حاجي اغای ګل په نوم پروپا دي ګران ټوله، نثار احمد یادوم بل کریم جان درښیم، حاجي اغای ګل په نوم پروپا دي ګران ټوله، مایان دي د ګریشمېله راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله، ټول پکړو افتخار وفا صاحب عزتدار، ګورم زه فضلي دوی ته راټول پر سترخان ټوله، ټول پکړو افتخار وفا صاحب عزتدار، ګورم زه فضلي دوی ته راټول پر سترخان ټوله، مایان دي د ګریشمېله راغلو دا ځوانان ټوله، د حاجي وفا صاحب یو خدمتګاران ټوله. نوشي جان شانې کوه ستنه خدا ډوډۍ څخه خلاصه شي. ما شاټلې ولې ګر یارانو کې راغلي دي نه په ځای به د خپل ژړه لپاره کوي
د دې ځای کې سره وګرځېدلې ما دا څه زه په دا خطر نه سم وګرځېدل يلا خير بسم الله الرحمن الرحيم غزاي دا موټر یې بشي دا شاجور کټ کړی دي نسې غسل یو خته وسو ته ګورم ازي يلا بوټي وشواسي بسم الله الرحمن الرحيم يلا خير دا غزاي سو غزاي ځای کیلومتر کې ورډي کیلومتر ته وسو ته بسم الله شریف یار ته د دې ځای څخه په خدای به خپل خان جوړ کړی الو کو شي راځه اکشن ما درته زړه نه سم کومه ته ځای څنګه وګورځي دا پیراغه دغه ځای ورغورځي پیراغه دي نو درم یو دوه درې ابشا وبره ما یې ابشا پورته کا ما یې یو نه کیږي ځای ونه دا خپل ما یې څه ما یې ګوره فهم څه ورغورځي ها دا ته حاجی صمیمي صاحب ستړي مسي څنګه یې ورورکه بیخي شکر دی مازدیګرنی ټیم دی ولې غاړه د نو اوداسې تازه کړی دي نو زه دې بیرته بوټونه په پښه کوي څه کوئ روان سوي یاست که څنګه ځي لږ چې د رود غاړې ته ځي ښه سمه ده موږ داسې به در مخه ځینې ولاړ شو د رود غاړې ته ځي نو په لیدونکي به روغ به مو وویني روغ به ووینه که رود یا رود به وویني ښه رود به هم دوی ته ښکاره کړو هغه ځای چې مایان پخېږي د ګریش مایان چې دي هغه ځای به مو ښکاره کړو نه یخې نه دي دا اوبه بیخي داسې یخې دي خو جرای په پښه کې بیا پښه پرېوله څنګه برابر یخ نه کېږي یا نو خو بره جرابې لندېږي نو خو اوس هم دې لندې سولې نو خو تا باید پښه وچه کړې وای صحیح کېږي ښه سمه ده خټ کې ختلې دي اوس نه مینځه مجبور یم نو چا پردګاشت معلومیږي هغه زه پټوه یاره عورت پټوه دا دې غږ در باندې وکړي نو دا چا په پښه کړې وه سړی نس معلوم هلته د حاجي صاحب په پښو وه ورته ویل مې نه شوه چې حاجي صاحب د زما بوټونه مه کت په پښو کړه مې په خټ کې پښېږه او اوس په خټ کې پښې وخت مجبور یم زه به خپله مینځم د حاجي صاحب څوک دي نوم یې نس یادول باره دا کاسې ګوري باره ورته راصل ته وهم هم د سره دی ولا وام خو نو ښه شی دی ښه ولا پاک شوله څه شی بوټونه ماشاءالله وهم پاک شو سم دا بوټونه سول اوس بره هلته پښې پرېنځم خوند به هلته چې بره یخ دا بوټونه دي یخی ځکه یخ دی نه ولا یخ دی نو ژبه دې رایستلې ده مازدیګرنی ټیم دی دا دي نو بالا ملګري سره یو ځای سوي دي جمعي عکس اخلي بره بیا زو دغه ته شو کېږو دا زما سایه څنګه پښکې راځي خیر دا سایه به پښکې پټه کړو نه اوس به ښایسته وه څه شي ښه عکس ونیسم ملګرو د عادي میډیا یوټیوب چینل لیدونکو موټر روان سو ټول سپاره سولو په کومه لاره چې سهار راغلي بیرته پر هغه لاره روان یو هغه چې وایي پر کومه لاره راغلی بیرته پر هغه لاره ولاړ سي دا د ملګري مخته روان دي د خیره سره موږ په پسې یو نو رود ته ځو د رود څخه وروسته بیا نو میده میده بیرته د کندهار خواته خوځېږو اتې نو کیدای سي هلته په رود کې هم ځینې برخې د رود هم درته ښکاره کړو ملګري هم درته ښکاره کړمه دا د عزیز الله خان دی او پسې راتېر څه محترم سنم چی دی؟ صمیمي دی واو تاسو څوک وایي چې عکسونه واخه دی راته یې ونیسه وا دا دې ملګري دی تر تازه دې مایان یې خوړلي ګورې څنګه تر تازه حبیب زی صاحب څنګه یې تر تازه سنم چی ګل ګلزار نعمت الله حبیب زی بیا یو ځل بیا نعمت الله حبیب زی دا خدای دې مو په خیر بیرته ورسېږي در کندهاره پورې حبیب زی ښه نعمت الله حبیب زی په لنګوټه ښه ملتپال صاحب څنګه موضوع ده
ګرانو ملګرو نعمت محترم لیدونکو یوه یادونه درته کومه عادي میډیا فالو کړئ سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ خامخا کړئ رود راغلی یاران رود راغلی رود به نه راغلی موږ به رسېدلي میلهوال ډېر راغلي دي ازبکانه څنګه سم شاټ نه تور په رود کې زه ستاسو سم شاټ دي سموار ورته شو واه چا ماشاءالله دا نو رود مخ پر مر نو سم شي نه راځي خو خیره کسي سم نه راځي دا المر بم د ښکارا کو دا هم څه خبره ده او څنګه خوب اسوله اکاسي خوب اسوله اکاسي قدرمنو لیدونکو دا دی راورسېدلو ورود ته ورته کېږو ملګري د لیم یو ګړی کښېنې مجلس ته لیکو بیا راسره ځو د خیر سره تاسو راسره واوسئ سلامونه قریشي صاحب ستړي بسئ وعلیکم سلام څنګه یې په خیره خیر اوسې الله دې ژوندی لري څنګه و سفر د نننۍ سفر د ګریش ده ډېر زیاته مننه اول سلام ټولو دوستانو ته او لیدونکو ته په خاصه توګه د هادي میډیا یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلام نو هادي صاحب واقعا ډېر ساعت مو تېر شو او ډېر وخت مو داسې میله نه وه کړې داسې دوستانو تر څنګ نه وه ناست او داسې مایان مو نه وه خوړلي د سالنګ دره دې لیدلې ده ولیدلې مې ده هلته مې لا داسې مایان نه وه خوړلي د سالنګ په دره کې نو مایان څه کوي په دغه مې نه وه خوړلي چې هلته نشته نو باور وکړه چې په ډېر وخت مو داسې میله نه وه ایستلې او د ملګرو تر څنګ ناسته مو نه وه کړې نو واقعا چې ساعت مو تېر شو ښه نو اوس دا د ماښامنۍ مال دی خو مازدیګر دی بس ماښام ته نږدې وخت دی نور نو کېدای شي سفر ته د پای ټکی ږدي دلته ملګري سره ټول سوي دي د رود غاړې ته راغلي دي څوک عکسونه اخلي او څوک بیا لمونځونه کوي څوک بانډار کوي نو د دې هر څه وروسته نو د خیره بیا زه د کور خواته بله څنګه و سفر درته په زړه پورې و ډېر جالبه سفر نو واقعا چې ډېر خوند یې وکړې ځکه چې په ورلارې مو ترنمونه هم وکړل شعرونه مو هم ویل او څه ناڅه د خولې یعنې د ژبې د لارې د اواز د لارې تمثیل مو هم وکړي واقعا چې ډېر ساعت مو تېر شو ژوندي دی یاست شکر ډېر مننه ښاغلی همت صاحب سفر خو انشاءالله نه و غمېدی او یا ډېر زبردست سفر و حدیث صاحب او ستاسې پښتون د ملګرو پښتون مو دلته ډېر ساعت تېر شو مایان مو خوړله او د ګریشک منظره مو وکړه واقعیت ډېر په زړه پورې ځای دی او ډېر خوندوره ساحه ده تاسې وګورئ شاته سمندر دی ښایستې اوبه دي دلته د اوبه په دې خوا ملګري دي یاران دي او منظره د میله ده نو ډېر خوند کوي بله لکه څنګه چې تا وویله چې زما ته په زړه پورې ورالم زما کوټ هر ګړی ګورې ما ورته کوټونه یو رقم دی عادت دی زما یخ کېږي اوس زه کوشش کوم چې دغه تڼۍ ته وتړم چې ستا هم یخ ونیسي ته ما ته سفر ستا احساس په داسې دی لکه هغه د مور احساس نه په خپل اولاد باندې ستا احساس په ما باندې داسې دی پام را باندې کوې ډېره مننه کوم داسې نه چې په دې کې چم و تا ول سفر ډېر په زړه پورې و د سفر کومه برخه تا ته ډېره په زړه پورې وه د سفر کومه نقطه تا ته په زړه پورې وه چې ستا به هېڅکله نه هېرېږي واقعا دغه یوه ورځ چې تېرېږي سبا زموږ ارمان یې موږ وایي کاشکې هغه د پرون ورځ نن وایي یا کاشکې هغسې احساس نه درلودلی نو دغه ورځ به زما تر ډېره پورې په یاد وي ځکه چې تاسو راسره وس ملګري راسره وه او نن مو د خوښۍ په فضا کې ورځ تېره کړله ټوله ورځ مو وخندل نو دغه ما ته ډېره په زړه پورې ده په خاص توګه بیا د ملګرو ټوکې ټکالې یعنې پر هره موضوع باندې خنداوي او په اصطلاح خوشحالۍ دغه صحنې به زما په ذهن کې تر ډېره پورې پاتې وي بس دا به تصویر وي زما لپاره او تر ډېره به مې په ذهن کې پاتې وي بیا څه وخت راځو دغسې یو سفر چې بیا دلته د ګریش ته راسو بیا مایان وکړو بیا داسې یو سفر په نیت کې لرې که نه لرې که لرې نو څوک به در سره یي موږ هر وخت غواړو چې د ملګرو سره ولاړ شو منظرې و میلې ته خو چون وخت نه یې په ځینو حالاتو کې موږ او تاسو ته معلومه ده چې حالات سره یو رقم بل رقم دی که نه په دې خاطر زمینه نه برابرېږي بیا هم که چیرې زمینه برابره شول د دوستانو سپورټ زموږ تاسې سره و بیا به د خیر سره راوځو دغسې میله به دایره کړو او یو ډېر په زړه پورې صحنه به د تل دپاره ثبت ستا هدف دا دی چې مصروف یو ځکه د کور مسؤلیتونه دي د دفتر مسؤلیتونه دي تاسو ته بهتره معلومه ده د همدې خاطر نشو کولی شي رسېدلي خبره ده چې ځینې حالات هغسې نه وي سره اوس خبره که د یو نفر د دوو نفرو سره خپل سره جوړ فکرونه به سره یوسي چون موږ تاسو سره مختلف نظریات مو دي مختلف فکرونه مو دي مختلف کټګورۍ مو دي د کاري ساحو ده که نه یو ته د بل د کاري ساحو او د ژوند د حالاتو هغه نتیجه نه معلومېږي چې دی په کوم حالت کې وي که نه په دې خاطر موږ تاسې اکثره وخت نه سره یو ځای کېږو
زه په وار ما کوشش کړی دی چې تاسو سره یو ځای شم، په وار مې غوښتي چې تاسو سره راوځم، منظرې ته سره ولاړ شم او داسې سره وګرځېږم په خاص توګه د ممثلینو سره که نه، چې دا زما لپاره ډېره په زړه پورې ده، خو چون وخت نه وي او ځینې حالات تاسو ته معلومېږي چې موږ رسیدګي نه کوو. قدرمنو لیدونکو، تاسو شاهدان یاست چې په نورو تیرو مجلسونو کې چې هغه ممثلین ټول سره یو ځای کېدلو، کښېنستلو، مجلسونو مو سره کوله، دا سړی به غیر حاضر وو. دا شاهدان یاست. دوی شاهدان چې زه غیر حاضر وم او ما خپل عذر درته ووایم. انشاءالله په راتلونکي به کوشش وکړو د خیره سره چې سره کښېنو، سره وخاندو او دغسې میلې د خیره سره جوړې کړو. څه ویل لرې د هادي میډیا د یوټیوب چینل لیدونکو ته؟ د هادي میډیا له یوټیوب چینل لیدونکو څخه او له لیدونکو څخه ډېره مننه کوو چې هادي صاحب تعقیبوي، موږ تعقیبوي او موږ سپورټوي او زموږ دغسې پروګرامونه بار دوی ګوري، بار مو زغمي که نه. دا د دوی ډېره لویه پیرزوینه ده او د دوی ډېر احسان دی. بیا هم له ټولو ډېره مننه. سلامت اوسئ، موږ ستاسو خدمت کې یو، تاسو هم ژوندي او خوشحاله اوسئ. بس دغه مې غوښتنه وه. قدرمنو لیدونکو، هغه ولي همت و د کندهار د ممثلینو هغه پخوانی او د خوږو د ترخو د وخت ممثل، بیا هم د ده څخه مننه، د خوږو احساسات څخه مننه چې څه سره دغه احساسات شریکوله. وخت خو نو دا دی بیخي کوتاه دی، وخت پای ته رسېدلی دی. نو پر الله مو سپارم، خدای دې وکړي چې نور ولاګونه زموږ، نور کلیپونه زموږ، نور همدغسې تمثیلي پارچې تاسو وګورئ او ستاسو لپاره کار کوو. الله مو ژوندي لرل. شکر. قدرمنو دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو دغه زموږ د نن د جمعې مبارکې د ورځې او دغه د کرش د میلې د مایانو د میلې د پروګرام څخه خوند اخیستی، ځکه چې موږ بار موږ دغه وایو خوشحاله یو چې د کندهار موږ ټول ممثلین راسره وه او دغه هم خوشحالي وه او نور زموږ مسافر دوستان، مشران، حاجي جناغه او پاورو راسره وو چې هغه زموږ سره، یعنې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویله چې دی زموږ کور ته راغلی دی، زموږ کندهار ته راغلی، خپل کور یې هم دی، خو ځکه چې موږ ده په خپل کور کې مېلمانه کړي یو. الله پاک دې ته عزت ورکړي. نو بس ټوله ملګري بس لکه خپل یو د کور یو مشر چې ټوله دغسې دوستان پر راګرځېدلي دي او ښه خوند یې وکړي. دوستانو، ملتپال صاحب، تاسو څه پیغام ورته لرئ؟ بیا وروسته ما حاجي صاحب خبرې وکړو. افغان صاحب، زه ډېر خوشحاله یم. ته باور وکړه چې د هره هفته، هره جمعې شپه ورځ د زموږ ملګري سره راټولېږي، یا د میلې په بهانه باندې او یا هم یو ځای د ملګري په کور کې سره کښېنو، بانډارونه سره کوو، خپل مشکلات سره رفع کوو. نو هغه کم نظرونه چې موږ مابینځته کوو، هغه ته د حل لار پیدا کوو. ته باور وکړه چې زه ډېر خوشحاله یم چې د خپل ملګري وینم او دلته پر یوه دسترخوان باندې د اتفاق پر دسترخوان باندې سره راټول شوي، ډېر د خوشحالۍ ځای دی. نو نن موږ ته چې دغه جمعې ورځ راایستلې وه، لیدونکو د جمعې مبارکې ورځ وه، ګرشته، نو دلې د ملګري سره راټول شوي وه. خو متاسفانه چې زموږ ځینې ملګري غیر حاضر وه، هغه ځینې مشکلات یې درلودله چې هغه په خپلو کارو باندې اخته وه، نه یې سوای کولی چې راسره راسي. خو د خیره سره بیا هم داسې میلې موږ ته چې جوړوو، هغه به هم راسره یې. د حاجي هغه وروره څخه ډېره زیاته مننه چې دلته موږ سره راټول کړي یو، موږ ته یې مېلمستیا وکړله. بیا هم د خوشحالۍ ځای دی. تاسو ټول ته د زړه تر کومې سلامونه وړاندې کوم. الله مو خوشحاله. حاجي صاحب، دا نن خو نو د خیره مازدیګر هم دی، مازدیګری دی، وایي مازدیګری دی، سترګې مه توروه، غوږ مې نری دی، سترګې مه توروه. نو خدای دې وکړي دوستانو، دغه ستا د هېواد د هادي میډیا چینل څخه خوند اخیستی. دوستانو، دا زموږ د کرش پل دغه رود دی چې ډېر ښایسته اوبه دي، چې دا 100 کالو دا دوستانو څه موږ پوښتنه کړې ده چې یعنې دا وچېږي نه. یو خو هغه لکه هغه زموږ د کندهار رود دی مثال، هغه وچ شي، یا نور رودونه دي هغه وچ شي. دا 100 کال وایي په دغه کې ماشاءالله دي دغسې اوبه روانې دي، اوبه بهیږي او ځوانان راځي. دا دلته ډېر ځوانان زموږ د نور هم دلته موږ ورسره ولیدله، ورسره مخامخ شو چې هغه د کندهار ځوانانو دلته په میله دوی راوتلي وه. نو هغه هم دغه وایي چې موږ په میله دلته راغلي یو، نو موږ یې ورسره ولیدله، نو ډېر ښه خوند یې وکړ. ډېر ښه خوند یې وکړ. حاجي صاحب، ته خو به څه ویل نه غواړې خپلو دوستانو؟ د ښاغلي افغان صاحب څخه، د ښاغلي ملتپال صاحب څخه، د نورو ټولو ملګرو څخه زیاته مننه چې
نننۍ همدغه ویډیو یې راسره کومک کړله په دغه ویډیو کې هم برخه راسره واخیستله لا هم ستاسو په خاطر یې برخه واخیستله زه مننه د دوی په خاطر د دوی څخه ځکه کوم چې که دوی نه وای دغه ویډیو به دونه خوندوره نه وای دغه ملګري ټول که نه وای دا ویډیو به دونه خوندوره نه وای موږ خامخا ستاسو سره همکار یو ما تاسو ته مخکې وویل چې دا ډېره خوشحالۍ ځای دی چې زموږ ملګري سره راټول شوي دي او دلته خپل میلم کې او په ضمن کې د ځان لپاره یو کلیپ هم جوړوي د ځان دپاره نه بلکې د خپلو دوستانو دپاره خیر خو موږ یې جوړوو د لیدونکو پرې رسوو زحمت کاږو خواري کاږو خاص او خاصه دغه لیدونکو لپاره حاجي صاحب زه یې ستاسو دغه ښایسته تازه پاکه پاکیزه هوا څخه زه یې ستاسو افغان صاحب ډېر خېږي سخت یخ دی یعنې زموږ د کندهار دا ګریش دی دا ډېر ګرم دی هغه بیا زموږ د بخته څخه نن باد هم نشته دا هېڅ شی نشته باد نشته ښایسته موسم دی چې څه درته ووایم افغان صاحب ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه د ټولو هغه ملګرو سره یم چې باید ورسره ووسو مدام ورسره ووسو د هغه ملګرو سره یم د هممسلکو ملګرو سره یم یعنې مخکې مې هم یادونه کړې وه چې تر اوسه پورې داسې سفر ما تر اوسه نه دی کړی دا زما دپاره زما په ژوند کې یو تاریخي سفر دی دا زما په ژوند کې تر ټولو هغه بهترین سفر دی چې ما د ملګرو سره کړی دی انډیوالانو سره مې ته راغلي یو دغه به زما په ټول ژوند کې هېر نه شي یو وخت موږ ریډ ته تللي وو تقریبا شپږ کاله در مخه هغه په ټول ژوند ولې په هغه ورځ مې هم ډېر ساعت تېر شوی دا زموږ مشر به حاجي جناغه وفا صاحب هم راسي هغه به هم زموږ دوستانو څخه په مخه ښه وکړي خدای دې وکړي چې حاجي وفا صاحب زموږ د دغه میلې څخه او د دغه څخه خوند اخیستی او دوی راسه دقت ونه کړي دوستانو حاجي وفا صاحب اوس راځي راځه وفا صاحب په لمانځه ولاړ دی وفا صاحب محترم السلام علیکم یارانو خدای مو راولي څنګه یاست په خیر یاست صحتونه مو ښه دي خیر وکړي صاحب محترم قربان موږ خو خبرې د خپلو لیدونکو سره ډېرې وکړلې چې ځکه دا عادي میډیا چینل دی نو موږ دا دوستانو ته وایو چې اول تاسو باید سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ سره زموږ در هغه کنداریانو زموږ در هغه مسلمانانو زموږ دغه وروڼو پورې دغه ویډیوګانې ورسېږي چې هغه ښه خوند بالکل صاحب محترم ګریش ته خو راغلي یو او دا ښایسته موسم دا ښایسته هوا ده تازه هوا ده دا د رود ده پر دغه ځای باندې موږ تاسې خپل د دوستانو څخه هم په مخه ښه کوو څنګه خدای نه کرده د دغه ملګرو څخه پر لارې یا دلې مثال په کوم شکایت دا شی خو به نه لري خوشحاله یې دغه د یو نیم ساعت مخکې زه نه پوهېږم چې په دوستانو کې چا پوښتنه سره وکړل دا نن ورځ څنګه چېرې شول ساعت مو تېر شو که نه و نورمال چې نن ورځ کې زما ساعت تېر شو نو باید دا نن داسې ورځ ده چې تاریخي ورځ د ملګرو دوستانو الحمدلله د ځلانده ستورو سره یو ځای ورسره ولاړ یو او څومره خدمت چې دوی زموږ نن وکړي او د ټولو ملګرو دی وکړي په خاص ډول افغان صاحب اجمل جان وعلیکم السلام راځه نو ما ته اجازه راکړئ ستایلو وړ دي نو په دې کې خو دغه نشته او تاسې باید دا چینلونه که هادي میډیا ده که هنداره میډیا ده او که هیواد دا به ټوله سبسکرایب کړي فالو به کړي شیر به کړي او نور ملګرو ته به حتما ولېږي ځکه چې د دغو ځوانانو او د دغو دوستانو چې په کندهار کې دا خدمت کوي د دوی ملاتړ باید په خاص صورت وکړو مننه دوستانو یو زیری دغه هم در باندې کوم چې د خیر سره په دار روان هفته کې موږ د مرزا ولي ورور د پوز لپاره اسناد هم اخلو ټکټ مو تاخیست اسناد پاتې دي څه ویل لري بس ویل دوستان څخه د پمانیت خوشحاله دي اوسېږي چې ولاګ یې تر پایه وکتئ د هدي میډیا د چینل څخه خدای دې آباد لري په شمول د ټولو ملګرو او د افغان صاحب چې د ځای څخه دغه ناستې راپیل شولې ډېر خوشحاله یم باور مو اوسه دوستانو دغه افغان صاحب دی او عبدالعلي صاحب دی نور هغه ملګري چې هغه په تمثیل کې ډېر وخت تېر کړی دی چې پر ما باندې یو ټوکه کوي زه ډېر خوشحاله کېږم ماته ښه خوند راکوي چې یو ګړی وخاندو موږ هم باید وخاندو تاسې هم باید وخاندئ خبره دغه د کنه افغان صاحب خدای دې راته آباد لره خوشحاله اوسېږي نو ولاګ پر دې ځای پای ته رسېږي که دوستانو ملګري یو راڅخه ځي راڅخه تښتي یوازې زه حاجي اخشي پاتې شو نو زه حاجي اخشي بالا په مخه ښه درڅه کوو نو د خیره سره دوستانو ولاړل الله دې مل څه زه دې پرېښولم ته ولاړل نو دوستانو ښایسته
مازدیګر دی مازدیګر ولرئ، که سهار دی سهار ولرئ، که ماښام دی ماښام ولرئ. بس پر لوی الله مو سپارم، په مخه مو ښه شه. خو بیا هم درته وایم دوستانو، دغه چې دی دغه عادي هېواد میډیا چینل چې دی دا در سره لایک یې کړئ، پام پر وکړئ، ونیسه دا رول ښکاره کړه.
مازدیګر د ګودر غاړې ته هغه ستا راته ګرمازدیګر د ګودر غاړې ته هغه ستا راته ګرمازدیګر د ګودر غاړې ته هغه کلیواله پښتانه مینه در یاد کړم هغه لیونی او پخوانۍ مینه در یاد کړم هغه لیونی او پخوانۍ مینه در یاد کړم سره داسې چې اوبه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې داسې نه چې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې کاروان سور ګلاب دی هر ګړی را په یادېږي لرې لارې لرې غرونه د وطن کاروان تېرېږي یار د مینې سور ګلاب دی هر ګړی را په یادېږي پسې دمونو دي زخمی زخمی که پسی دمونو دی زخمی زخمی که اوس می زخمی زرتا ټکور مکوا اوس می زخمی زرتا ټکور راته پیغور مکوه د بېوسۍ راته پیغور مکوه بس که دا سپکر دې نور مکوه بس که دا سپکر نظر دې نور مکوه د بېوسۍ راته پیغور مکوه د بېوسۍ راته پیغور مکوه روی بار خولې ته دي لږ صبر ورکړه روی بار خولې ته دي لږ صبر ورکړه نازم د گلزار ته نازم نازم د بوهاکه بلا نازم د گلزار ته نازم نازم د گلزار ته نازم نازم یو ہی کوئی مل گیا تھا یو ہی کوئی मिल गया था सारी रात चलते चलते सारी रात चलते चलते जो कहीं गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है वो ज़माना कह रहा है वो ज़माना कह रहा फसाना पर गई है मेरे साथ دا د خیر سره اسما سالون ته راورسېدلو لاره بنده ده لاره بنده ده واده دی د خیر نور د خنو ودونه کیږي خامخا جمع دی اکثر داسې موټران بخې د باندې درولدونه راشتي سړک هم ټوله جام دی په دې خاطر چې واده دی نو بس الله دې ورته نیکمرغه کړي غټ واده دی په دې خاطر باندې ځای ورته جام دی تاسو دا
تاسو زم د یو ځای ته کېږم